अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, आप पठान लोग बंदूक क्यों रखते हो? औरत के हाथों में चूड़ी और मेहंदी अच्छा लगता है और पठान के हाथों में बंदूक अच्छा लगता है। खान साहब, तुम कोई अच्छी सीरियल की शादी क्यों नहीं करते? ओ मड़ा कैसा करे, जब नूर को मैसेज करो तो नूरुल्लाह निकलता है, सना को मैसेज करो तो सनाउल्लाह निकलता है। अस्सलाम वालेकुम खान जी, अख्तर दी मुबारक शाह। वालेकुम सलाम खरी, अस्तादी मुबारक शी। खान जी चे बस कई कना ओ बस को आओ। खान जी प्यार में बेगा हुआ खर्चा करे तो मोर में गुजरीत रहता हूँ शस्त्र बल्ला बार को। अमीरों का सर्दियों में चलने का स्टाइल और हमारा गर्मियों में चलने का स्टाइल। یاره واجده یو 2 لک روپۍ مې جمع کړې، 1 لک نور جمع کومه د خیره بیا کړي ته زمال ته کلی کې ځان د سرور کې اونته کار روزګار روانو. جان تا چې ماته وی تعالی به زای فون موبایل اخلم، یو په ټینډر کوم کدي اختر لدراله موبایل وانه کس بیا سره خبرې نه کومه. اوه ته غم سره کې زما لالا په دوبۍ کې ری سبا وترین کوم هفتهباد برته موبایل ملاوي شي. هلو السلام علیکم لالا، څنګه حال دی؟ ښه. وعلیکم سلام. مالکه د حاجي څنګه دی؟ کور کې خیر خیریت دی؟ داسې کار چې قربانۍ لم یو 1.5 روپۍ درولېږلې که نه نو 60,000 پیسه کې ورکوي او 10,000 باندې به د حاجي مجل او ځان له کپړې والي. لالا ما له یو آیفون موبایل راولېږه، نور نه یم خبر. هلکه مړه آیفون موبایل خو ډېرې زیاتې ګرانې دي یار، غریبي کوئ یار. نه لالا نور خبر نه یم، که ما له دې موبایل راودرېږو نو بس کور ته پرېږدمه. مسافر یاره کلیوه منجن ماما ستاره جانو واده دی. زما کم یو جانو؟ علیشا 007. بیا خو ډېر غلط کار وشو یار. هغه څنګه؟ هغه غریبه خو به واده نه مخکې کونډه شي. खान साहब, हाँ आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 2 साल पहले भी आपने कहा था 20 साल है। पठान का एक जुबान होता है। ए د حسن شهزاده ما سره به واده وکړي؟ ولې نو وبه کم د سره که نه؟ ته زما دپاره څه کولی شي؟ ستا دپاره هر څه کولی شم، صرف اډر کوه. ته زما دپاره ګولۍ خوړی شي؟ نه جی نه، ما کې ښه طاقت دی، ګولۍ خوړلو ته ضرورت نشته. شکر الله نه دی بیا هم که نه ما ویلی چې که نه چې دا یو پنسه دی هر وخت اوچته کړي که دې کې څه چللی جي دا ګندګیري ده که نه؟ ښه کله نو ښه کله چې په مزه خبره نه شي کولی په دې نه پوهېږې نو پوهېږم که چې نو خیر دی لکه په مزه مو. او یار ولې هلکه څه وشو؟ یار په دې خپو مې ډېر زیات دړ شو یار. هلکه دغه ځای یقین ناست دی، راځه چې هغه له دې بوځمه. او که نه یار راځه چې ورشو. هلکه تا ته څه مشله ده؟ حکیم صاحب په خپو یې درد دی. او که نه حکیم صاحب ته خو ما له لاس ګورې دا ولې معلومه شوه، د دې بیماري معلومه شوه. حکیم صاحب څه بیماری ده؟ ځه ځه یلکه موټر سایکل روان کو ځه. یو خدای دې غر کا په موټر سایکل زه په موټر سایکل کوشه لاندې کوشه داسې نه داسې